کونړ کې د افغانستان او پاکستان جګړه څنګه شوه؟ جګړه ولې او په څه رامنځته شوې ده؟ پاکستان ولې او کوم ظلم وکړ؟ افغان ځواکونو او خلکو د پاکستان په مقابل کې څه وکړل؟ د دې جګړې پوره راپور په دې ویډیو کې راسره وګورئ، خو ویډیو تر اخره پورې راسره وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. د کونړ په ناړۍ کې په ډیورن کرښه د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ یو ځل بیا نن سهار جنگ پیل شوی دی چې د ځینو سرچینو په وینا پاکستاني عسکر له خپلو پوستو تښتېدلي دي او درانه تلفات ورته اوښتي دي. د پاکستان عسکرو پرون مازدیګر هڅه کوله چې ډیورن کرښې دې لوري ته راواوړي او دلته تاسیسات جوړ کړي. همداراز په افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کړې وي چې په ځواب کې افغان امنیتي ځواکونو سخت ځواب ورته ورکړی دی. تازه معلومات دا دي چې تازه دمې افغان سرتیري د جګړې ساحې ته رسېدلي او پاکستاني عسکر یې په شا کړي دي. پاکستاني عسکرو خپلې پوستې پرېښي دي او تښتېدلي دي. همداراز هغوی ته درانه تلفات هم اوښتي دي. پرون یوې سرچینې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستاني عسکرو نه 4 پوستې هم نیولې او همداراز یو لړ مهمات یې هم ترې نیولي دي. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي جاوید صافي پرون د شپې 11 بجې د جګړې له قمندان سره خبرې کولې او هغه ته یې وویل چې پاکستان ته دې ښه په نره او سخت ځواب ورکړي. دغه جګړه چې د نړۍ په 2 کلام کې پیل شوې ده بیګا تر ناوخته پورې دوام وکړ خو د شپې ارامه شوه چې نن سهار یو ځل بیا پیل شوه او دا ځل افغان ځواکونو پاکستاني عسکرو ته سخت ځواب ورکړی دی چې هغوی له خپلو پوستو هم تښتېدلي دي. د کونړ چارواکي وایي چې د جګړې ساحې ته تازه دمې افغان سرتیري هم رسېدلي دي. د یادولو وړ ده چې پرون ویل شوي وو چې د پاکستان له لوري یو هوان مرمۍ راغورځېدلې ده چې یوه ښځه او یو سړی هم ټپي کړي دي. جاوید صافی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې او ولس نه په مېړانه دفاع وکړي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډېره مننه چې ویډیو مو راسره طرفه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو ورونو او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. مننه.